बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाइम डॉक्टर रईस ख़ान और तاسو ته زمونږ په ویډیو سیریز کې خوش آمدید وایم. په دې ویډیو سیریز کې به مونږ د سپیس یا د کائنات یا د خلا په وسعت باندې او د هغې په مختلف پهلوګانو باندې خبرې اترې او ډسکشن کوو. دا ویډیو د دې سلسلې اولنۍ ویډیو ده، نو راځئ بغیر د څه وخت ضایع کولو نه خپله ویډیو سټارټ کوو. د کائنات د وسعت اندازه د دې مثال نه کیدی شي چې زمونږ ځمکه د کمې ګلیکسي حصه ده، هغې ګلیکسي ته ملکی وے ګلیکسي ویلی کیږي. په دې ملکی وے ګلیکسي کې د 100 بلین یعنی د 100 ارب نه واله د 400 بلین یعنی د 400 ارب پورې ستوري دي او تقریبا د 100 بلین یا د 100 ارب پورې زموږ د ځمکې شانته پلانټس دي. او تاسو به حیران شئ چې په کائنات کې صرف دا یوه ګلیکسي نه ده، بلکې په کائنات کې تقریبا د 400 اربا ګلیکسیز نه والا د 2 کربا یا د 2 ټریلیون پورې ګلیکسیز دي. او بله دلچسپه خبره دا چې دا د کائنات صرف هغه حصه ده کوم چې انسان په ساینسي ایجاداتو او اوسه پورې چې کم ټیلیسکوپس یعنی د هبل ټیلیسکوپ د دې نه علاوه نور کم ټیلیسکوپس چې دي کړی د هغې په مدد سره د اوسه پورې د کائنات دا حصه معلومه کړې ده. خو د کائنات اصل وسعت فراخي څومره ده د دې لا تر اوسه پورې هیڅ چاته اګزیکټ آیډیا یا اګزیکټ علم نشته او زموږ علم د کائنات د وسعت او د فراخۍ حوالې سره لا اوس هم ډېر محدود دی. بله دلچسپه خبره دا چې دا کائنات په ځای نه دی ولاړ، روان دی. دا کائنات ورو نور هم غټیږي، اوس نوی نوی ستوري جوړیږي، نوی نوی پلانټس جوړیږي او نوی نوی ګلیکسیز د وخت سره روان دي جوړیږي او د الله تعالی د کائنات نور هم لګیا دی وسیع کیږي او فراخ کیږي. خو په دې دومره وسیع کائنات کې ځمکه اوس هم د ټولو نه یو خاص او اهم مقام لري. د هغې وجه دا ده چې په ټول کائنات کې ځمکه واحد یو پلانټ دی چې په هغې باندې زندسر یا ژوند د اوسه پورې معلوم دی چې په دې باندې ژوند کیږي. د دې نه علاوه په کائنات کې نور یو هم داسې پلانټ نشته چې سره د ثبوته په هغې د ژوند آثار شته یا د ژوند حوالې سره څه کنفرم دلایل یا ثبوت وي. دا کائنات دومره وسیع دی چې د کائنات ترمنځ فاصله موږ په میټرو یا کیلومیټرو کې نه ماپ کوو بلکې په لایټ ایرز کې ماپ کوو. مثال په توګه باندې د دنیا تیزترین جهاز هغه که فرض که د ځمکې نه نور ته روان شي، د ځمکې د نور ترمنځ فاصله چې دا 150 میلیون کیلومیټر ده، نو دا جهاز به تقریبا 14 کاله اخلي چې د ځمکې نه نور ته ورسي. او که فرض که د ځمکې نه سفر شروع کړي او زموږ د ګلیکسي یعنې د ملکی وے نه بهر ته وځي، نو دا فاصله به ټریلیونز کاله اخلي، په کرباو کلونه به اخلي. خو چونکې په کیلومیټرو میټرو کې دا فاصلې پیمایش ګران دی، نو د دې وجې نه مونږ لایټ ایرز اخلو یا په لایټ ایرز کې پیمایش کوو. د لایټ ایرز د پیمایش د انډرسټینډ کولو یا په هغې د ځان پوهولو دپاره راځئ چې یو مثال واخلو. د لایټ ایر مطلب دا دی چې د نور رڼا یا رڼا په یو کال کې څومره فاصله طی کوي. مثال په توګه باندې د نور رڼا چې د نور نه ځمکې ته رارسي نو تقریبا 8 منټه اخلي. خو همدا رڼا که فرض که د ځمکې نه د ځمکې خواته د ستورو کومه مجموعه یا کلسټر چې دی کومې ته چې الفا سنچوري ویلی کېږي هغې ته رسي، نو دا به تقریبا 4.3 یا تقریبا 4 لایټ ایرز اخلي. په نورو ساده الفاظو کې که فرض که د نور دا رڼا 4 یا 4.5 کاله مسلسل سفر کوي، نو دا به د ځمکې نه دغه الفا سنچوري سټار کلسټر یا د ستور مجموعې ته ورسي. او که فرض که موږ د خپل ګلیکسي نه بهر وتل غواړو، نو د هغې دپاره به تقریبا 1 لاک لایټ ایرز پکاري. او که فرض که زموږ د ملکی وے ګلیکسي خواته د ټول نه نږدې بله یوه ګلیکسي ده چې هغې ته انډرومیډا ګلیکسي وایي، هغې ته د رسېدو دپاره موږ ته تقریبا 25 لاک لایټ ایرز پکار دي. او که فرض که بیا مونږ وایو چې څومره کائنات ته اوسه پورې د هغې معلومات شته یا نون دی، د هغې نه بهر وتل غواړو، نو د هغې دپاره تقریبا 46 بلین لایټ ایرز پکار دي. امید دی چې د دې مثالونه به تاسو ته د لایټ ایر کانسپټ واضح شوی وي. که فرض که مونږ د نور او د ځمکې د سایز کمپیریزن یا موازنه وکړو، نو په یو نور کې دننه تقریبا 14 لکه ځمکې راځي. بیا زموږ د ځمکه چې د کم سولر سیسټم حصه ده په دې کې ټوټل 8 پلانټس یا سیارچي دي او دا ټول پلانټس سره زموږ د دې ځمکې د نور نه چپ چاپېره تاویږي. په دې کې د هر پلانټ یا سیارچې خپل خصوصیات دي. مثال په تور باندې د مارس یا مریخ کومه ځمکه چې دا سره ده، جوپیټر چې کوم دا ټول نه غټ پلانټ دی او د سیټرن نه چپ چاپېره ښکلي رنګز موجود دي.
خوس لږ د انسان په تجسس باندې خبره کوو چې د تجسس د اوسه پورې دا دومره وسیع کائنات ایکسپلور څنګه کوو. خلا حواله سره د انسان تجسس د ډېر مخکې نه موجود او په اسمان کې چې د ستورو کوم اشکال جوړېدا د هغې په مدد سره به انسان د وخت تعین کو او هغې به د انسان په سفر کې هم مدد ورکو او د سمندري او د خشکۍ لارې تعین به ورته هم کو او د موسمونو حال احوال به ورته هم ښودلو. مثال په توګه د نن تقریبا 400 کاله مخکې یو ایټالین اسټرونومر د چا نوم چې ګلیلیو هغه د ټیلیسکوپ په مدد باندې د جوپیټر سپوږمۍ د دې نه علاوه د وینس سیارې مختلف فیزز او د دې نه علاوه په اسمان کې د ستورو مختلف اشکالو مطالعه وکړه، معاینه یې وکړله او هغه په اول ځل باندې ایکسپلور کړه. خو اوس نور هم ډېر زیات ایډوانس ټیلیسکوپس لایک مثال په توګه باندې سپیس هبل ټیلیسکوپ، جیمز ویب ټیلیسکوپ دا موجود دي په خلا کې او دا تقریبا بلین لایټ ایرز لري د مختلف ګیلکسیز، ستورو او د پلانټري سیسټم مطالعه کولی شي. د انسان په خلا د حکمرانۍ او بل مثال د انسان په 1969 کې په سپوږمۍ باندې د سپوږمۍ په ځمکه باندې قدم ایښودلو چې په اول ځل انسان سپوږمۍ ته وختلو. په سپیس ایکسپلوریشن کې صرف مونږ کائنات نه ایکسپلور کوو بلکې دا مونږ ته زمونږ کوم پلانټ یا ځمکه چې دا د هغې په ښه طریقه د مطالعه کولو، هغې په خد و خال پوهېدو کې هم مونږ ته مدد راکوي. د دې دپاره ساینسدانان په سپیس سټیشن کې تحقیق کوي، هلته اوسیږي او د مختلف ایکسپرټیز ماهران هلته کې په مختلف پهلوګانو باندې لګیا مسلسل ریسرچ او تحقیق کوي. خو د دې خلایي تحقیق د برکته نور جدید ټیکنالوژۍ لکه سټلایټ کمیونیکیشن، جی پی ایس نیویګیشن او میډیکل امیجنګ دا هم د انسان لاسو ته رالی او انسان د خپل فلاح بهبود دپاره د هغې استعمال شروع کړو. په سپیس کې موجود ټیلیسکوپس د لري لري ستارو، سیارو او د ګیلکسیز مطالعه کوي، هغه ډیټیکټ کوي او د دې په مطالعه سره انسان دا اندازه لګوي چې کائنات لګیا د څومره په تیزۍ سره خورېږي. یو بل دلچسپ سوال کوم چې د انسان ذهن ته راځي هغه دا دی چې آیا د ځمکې نه علاوه په نور پلانټس یا په کائنات کې چېرته بل خوا زندگی شته او که نه. د دې د جواب دپاره انسان سپیس ته د سپیس کرافټ په ذریعه سیګنلز لیږي، مختلف پروبز لیږي او دا هر یو نوی میشن او هر یو نوی کوشش مونږ ته د کائنات د رازونو نه پردې اوچتوي او د کائنات پټ رازونه راته ښکاره کوي. مثال په توګه باندې مریخ ته چې کوم روورز مونږ لیږلي دي یا سپیس کرافټس مونږ لیږلي دي هغه مونږ ته د مریخ د سټرکچر او د ساخت حوالې سره په ریګولر بنیاد باندې معلومات مهیا کوي. د دې نه علاوه زموږ د سولر سیسټم یو بل پلانټ کوم ته چې جوپیټر ویلی کېږي د هغې خپله یو سپوږمۍ ده چې هغې د هغې نوم یوروپا دی او د هغې سطح مکمل د واورې نه کورډ ده. د مختلف سپیس میشنز موږ ته دا معلومات هم راکړه چې زموږ د سولر سیسټم کومه بله پلانټ یا سیاره د کومې نوم چې سیټرن دی د هغې نه چپ چاپېره چې کوم رینګز دي یا بنګړي تاو دي هغه اصل کې په لکونو پارټیکلز او د واورې مجموعه ده. یو بل مثال د وایجر 1 دی کوم چې زموږ د سولر سیسټم نه بهر وتلی دی او د اوسه پورې تقریبا 25 بلین کیلومیټر فاصله وهلې ده او موږ ته ریګولر معلومات راکوي. خو تاسو به حیران شئ چې د 25 بلین کیلومیټر فاصله اوس هم صرف د یو لایټ ډے برابر ده. بهرحال د انسان د تجسس دا سفر چې آیا د ځمکې نه علاوه په کائنات کې څه نور داسې پلانټس شته چې په هغې ژوند ممکن دی که نه، دا مسلسل روان دی او د اوسه پورې موږ کافي داسې اګزو پلانټس ډسکور کړي دي، معلومي کړي دي چې په هغې باندې د ژوند د موجودګۍ قوي امکان دی ځکه چې د هغه اګزو پلانټس آب و هوا څه داسې نشاندهي ورکوي چې دا تقریبا یا بالکل د ځمکې د آب و هوا شانته ده او د دې وجې نه په دې باندې د ژوند د موجودګۍ قوي امکان کیدی شي. د انسان په مختلف پلانونو کې یو پلان مریخ ته تلل دي او په مریخ باندې انسان آبادول دي او هلته کالونایز کیدل دي. د دې نه علاوه سپیس ټوریزم اوس یو ریالټي ده او الریډي په څه ملکونو کې سپیس ټوریزم سټارټ شوی دی چې خلک د سپیس ټور او ټریپس کوي. د دې نه علاوه د څه ملکونو پلان دا دی چې په سپوږمۍ باندې خپل بیسز جوړ کړي او هلته خپل خلق وخیجوي. څه ملکونه لکه جاپان دا پلان لري چې سپیس الیویټر جوړ کړي او د هغه الیویټر په ذریعه باندې انسانان او نور سازو سامان سپیس ته خیجوي. د دې نه علاوه سپیس مایننګ هم یو حقیقت روان دی او ځینې ملکونو دا پلان لري چې بره په خلا کې موجود کوم اسټرایډ یا غټ غټ کاڼي چې دي د هغې مایننګ سټارټ کړي او د هغې په هغې کې موجود کوم قیمتي میټلز لکه سونا،
چاندي د دې نه علاوه نور قیمتي میټلز یا منرلز د هغې نه راوباسي او ځمکې ته یې راکوز کړي. په دې اړ کې څه ملکونه لګیا دي او د سپیس اکانومي یا په سپیس باندې د اجاره دارۍ یا د قبضې کولو کوشش کوي یا خبرې اترې کوي چې په هغې کې چاینا، روس او امریکا د ټول نه مخکې دي. بل آرټیفیشل انټیلیجنس چې هم په کومه طریقه روان دی نو د دې په علم سره به انسان د دې اهل شي چې د کائنات کومه حصه لا اوسه پورې معلومه نه ده، ایکسپلور نه ده، نو کیدای شي د هغې معلومات هم موږ ته دا راکړي. بل مختلف ملکونه لګیا دي داسې سپیس کرافټس او جهازونه جوړوي چې هغه به دومره تیز رفتار وي چې د یو ستوري نه در بل ستوري پورې سفر به په هغې کیدای شي ممکن شي. او هغه ورځ لرې نه ده چې شاید انسان به په نورو سیارو باندې ژوند شروع کړي او د ژوند دپاره کم ضروریات چې دي هغه به هم په دغه سیارو باندې ترسره کوي. د انسان د خلا حوالې سره د تجسس دا سفر روان دی او دا به همیشه روان وي. نننی ویډیو زموږ د دې سیریز اولنی ویډیو وه. په نورو ویډیو کې به موږ انشاءالله د سپیس یا د کائنات یا د یونیورس په مختلف پهلوګانو باندې ډسکشن کوو، لکه بلیک هولز، د دې نه علاوه د ستورو جوړېدل، مړه کېدل، د کائنات ایکسپینشن، پیرالل یونیورس، په مختلف اګزو پلانټس باندې یا د ځمکې شانته نور کم سیارچې یا پلانټس چې د اوسه پورې ډسکور شوي دي په هغې باندې او د سپیس یا د یونیورس په نور بلها بېشمېره اسپیکټس به موږ په دې سیریز کې خبرې کوو. نو زموږ سره اوسئ او که د دې ویډیو نه تاسو څخه زده کړي یا درته دا ویډیو دلچسپه لګېدلي نو دا ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ملاویږو تاسو سره په بله ویډیو کې، تر د هغې پورې د الله په امان.